سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. زه مرضیه غفوري ستاسو ښوونکې یم د دویم ټولګي پښتو مضمون. ګلالي زده کوونکو، بیا هم زموږ د نن ورځې د لوست موضوع مو ده علم او پوهه. پاڼه د کتاب ده 8 لوست دوم دی. آفرین. لوست زموږ دریم دی. برخه مو هم ده 12. ګلالي زده کوونکو، بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره خپل لوست پیلوو. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي نه اوسئ او د لوست یعنې د دغه د علم او پوهې دریمه برخه ده. موږ په 3 برخو کې دغه لوست ولوستو. لومړۍ برخه، دویمه او دریمه. نن په دې درسي ساعت کې تاسو ته دریمه برخه د دې لوست وړاندې کوم. د عنوان مو څه وه؟ دریم لوست وه علم او پوهه. ګلالیو زده کوونکو، موږ په تیر لوست کې څه شی ولوستل؟ علم څه شي ته وایي، علم او پوهه څه شي ته وایي، او دا مو هم ولوستل چې دغه د علم او پوهې د کلمې اړول په تورو باندې. یو دا هم ولوستل، بل دا چې د دې عنوان د مفهوم په اړه پوه شو، معلومات ترلاسه کړو په اړه چې دا مو هم تاسو ولوستل چې علم او پوهه څه شي ته وایي او څه ګټه لري. موږ دا ولوستل چې د علم او پوهې د ترلاسه کولو سره موږ کولی شو د خپل د ژوند ستونزې حل کړو، خپل ځان لپاره او د خپل د راتلونکي د پرمختګ لپاره د حل لار ورته پیدا کړو. او دا مو هم ولوستل چې زموږ مبارک دین یعنې اسلام دین هم موږ ته دا لارښوونه کړې ده چې علم په هر نارینه او ښځینه فرض دی. نو تاسو د یو مسلمان په توګه باید علم او پوهه ترلاسه کړئ. چې دغه زموږ د تېرې ورځې لوست و. ګلالیو زده کوونکو، انشاءالله چې تاسو په دې لوست کې ستونزه نه لرئ او د دې ترڅنګ چې دغه لوست مو ولوسته، دغه هر یوه کلمه موږ په تورو واړوله او یا همدا چې ما تاسو ته ځینې کلمې ولیکلې چې اوله برخه یې وه، آخره برخه یې وه، په منځ کې یوه برخه نه وه. ما تاسو ته وویلې چې د دې څخه تاسو څه جوړ کړئ؟ پوره یا مکمله کلمه تاسو جوړولی شئ، چې دا هم تاسو پوه شئ. د دې لپاره چې د تېرې ورځې لوست تاسو ته یو ځل بیا هم تکرار شي، زه تاسو ته د مثال په توګه یوه بله کلمه لیکم، تاسو خپله ارزیابي کړئ چې آیا تاسو کولی شئ کلمې جوړې کړئ که نه. سمه ده؟ لیکمه. بیا مې هم داسې کلمه تاسو ته دلته لیکمه چې 3 توري ولري چې تاسو ته اسانه وي. ف، سم. دلته منځ کې زه کوم توری پکې ولیکم چې د دې څخه یوه معناداره کلمه جوړه شي. کوم توری ګلالي زده کوونکو؟ څوک وایي؟ آفرین. ځینې زده کوونکي مې وایي چې ری ولیکه. زه اوس دلته لیکم. آفرین. ما خو وویل چې ګلالي زده کوونکي لوست یې زده دی او ستونزه نه لري. نو بیا هم دې لپاره مې دا تکرار کړ چې تاسو که چېرې ستونزه ولرئ، ستونزه مو حل شي. راځو د نن ورځې د لوست فعالیتونه په دې درسي ساعت کې تاسو ته کاروم او د هغه ترڅنګ د همدغه لوست لغتونه. آماده یاستئ؟ آفرین. ګلالي زده کوونکو، تاسو راځئ دغه د کتاب آخره برخه وګورئ. لغتونو معنا. متوجه شوئ؟ د لغتونو معنا. علم څه شي ته وایي؟ علم یعنی پوهه ته وایي. علم، پوهه. چارې څه معنا؟ چارې یعنی دندې.
مرسته، کمک. تاسو کولی شئ ګلالي زده کوونکي د علم، چارې او مرستې چې 3 لغته دي تاسو کولی شئ دا په کتابچو کې ولیکئ او جملو باندې واړوئ. زه تاسو ته دغه 3 لغته په تورو اړوم. اول کوم یو لغت دی؟ آفرین، علم. علم. دویمه کلمه څه شی وه؟ چارې. آفرین. بله لغت څه شی وه؟ مرسته. علم. اول توری چه دی؟ عین. دویمه چه دی؟ لام. میم. سم شو؟ علم، عین، لام، میم. راز بود چاره. لیکم تاسو ته چه، ر، یا. سم شو؟ ډېر ښه. لومړی توری څه شی دی؟ میم. ر، سین، ت. آخرین توری چه دی؟ آفرین، ه. مرسته. دلته یو توری مې له یاده وتلی دی ګلالي زده کوونکو. دلته کوم توری باید ولیکم؟ الف. ما ویل ته چې تاسو ګلالي زده کوونکو په ذهن کې دا خبره ګرځي چې ښوونکي یو توری کم لیکلی دی. دلته وګورئ دې کې کوم توری د اوس کم دی؟ لام باید که چیرې زه وایم آخر توری تاسو میم. آفرین. دلته ما الف لیکلی نه دی. سم؟ تاسو وګورئ. ډېر ښه. دلته چې الف ولیکم څه کېږي؟ چارې. تاسو فکر وکړئ دغه ری نشته. ری که تاسو ته ورنه کړم وایمه چې الف ورکړم یا سره نو تاسو دلته یو داسې توری ولیکئ چې دا کلمه مکمله کړي. تاسو څه لیکئ؟ چارې. ډېر ښه. تاسو د دې لپاره چې یو کلمه په تورو اړولی وشي یا هم ستاسو املا سمه شي، لوستل هم سم شي، تاسو کولی شئ په همدې ډول لوست کې ځینې کلمې کور کې یو چاته وایي چې تاسو ته پیدا کړي دغسې یو توری پکې نه وي تاسو ته ولیکي درې کړي تاسو پکې هغه منځنی توری یا په منځ کې چې کوم توری کم دی هغه ورکې پیدا کړئ. ګلالي زده کوونکو راځو د نن ورځې د لوست فعالیتونه تاسو ته کار کوم. آماده یاستئ؟ آفرین. ګلالي زده کوونکي تاسو کولی شئ د کتاب 9مه پاڼه راوباسئ. آماده؟ دلته فعالیت کې څه ویلي دي؟ وایي زده کوونکي دې د چوکاټ له تورو څخه کلمې جوړې کړي. تاسو لوست ولوستو او دغه کار هم تکرار په لوست کې تمرین کړ. همداسې ده نه؟ راځو تاسو ته دلته ځینې فعالیتونه مې راخیستي ښیم. تاسو وګورئ. تاسو یو شی به داسې سوچ وکړئ چې دلته هېڅ شی نشته. ښه؟ سم شو؟ تاسو خپله د دغه 3 تورو څخه یوه کلمه جوړه کړئ. ګلالي زده کوونکو آماده یاستئ؟ آفرین. تاسو د دغه 3 توري سره یو ځای کړئ او د دې څخه کلمه جوړه کړئ. څه شی ترې جوړیږي؟ لام، واو، یا. لوی. لوی. سم شو؟ آفرین. اوس وګورو. لوی. دا یې لیکنې بڼه. زده شو ګلالي زده کوونکو؟ لام، واو، یا، لوی. راځو بیا هم یوه بله کلمه ستاسو ته دلته ښکاره کوم. تاسو پکې پیدا کړئ. سین، ت، ر. د دې څخه به کومه کلمه جوړه شي؟
تاسو یو څو شېبې ځان سره سوچ وکړئ په کتابچو کې همدغه کار وکړئ. آفرین. تاسو دا کلمه جوړه کړه. ډېر ښه. اوس تاسو ته زه ښکاره کوم چې کومه کلمه باید ترې جوړه شي. هغه څه دی؟ ستر. سین ت ر. ستر. کلالي زده کوونکو چې انشاءالله دا هم تاسو زده کړئ. دا دوه کلمې ما تاسو ته په دې ډول ټایپ کړې دي تر څو چې ما وویل ستاسو سر پرې ښه خلاص شي. اوس نو راځو دلته. ای لام میم. د دې څخه کومه کلمه جوړیږي؟ د دې تورو د یو ځای کولو څخه کومه کلمه کولی شو جوړه کړو؟ تاسو خپلو کتابچو کې کولی شئ ولیکئ کلمه. زه تاسو ته دلته لیکم. بله. بیا هم راځو دویم. کاف واو ر. تاسو وګورئ زه تاسو ته یو ځای لیکم. کاف واو ر. کور. تاسو اوس وګورئ دغه درې توري نور دي. د دې څخه څه ډول باید کلمه جوړه کړئ؟ ګورئ. سین ت ه. تاسو د اوس څه کوئ؟ دلته کتابچې کې چې ستاسو فعالیت دی دې تر څنګ بیا هم دوه توري ورکړئ چې د کلمه ترې جوړه شي. لکه لام واو سین. ته وګورئ کاف واو ر. څه شول؟ کور. دلته میم ر سین ت ه. دلته څه جوړیږي؟ مرسته. تاسو دلته لیکم. میم ر سین ت ه. مرسته. سم شو؟ میم ر سین ت ه. مرسته. راځئ د کتاب بل فعالیت ته دلته یې ویلي دي وایي زده کوونکي دې په ډلو وویشل شي. پوهه فرض هوښیار نارې کلمې دې په هجا کړي. تاسو کولی شئ دا په هجا واړوئ. داسې اول دغه کلمه لیکئ بیا دلته په هجا اړوئ چې انشاءالله دا ستاسو کورنی کار دی. تر بله ورځې پورې د خپل دغه کورنی کار په کتابچو کې حل کړئ ولیکئ. بیا به زه تاسو دغه فعالیت په راتلونکي درسي ساعت کې یو ځل بیا هم تکرار کار وکړم. که چېرې تاسو څه حل کړی نه یې هغه کولی شئ سمې ولیکئ. که لومړی زده کوونکو تر بیا هم چې ستاسو د ړوند چوپړ ته حاضرېږم تاسو لوی وبخښونکي خدای ته سپارم. الله مو مل شه.